له الله جل جلاله سره د مینې درجې. له خدای جل جلاله سره مینه کولی شم په یوه بیلګه یعنی مثال کې وښیم، خو زه د دغې بیلګې په راوړلو شرمېږم. له بده مرغه ما ونه شو کولی چې له دې پرته بله داسې بیلګه پیدا کړم چې د هغو معنا او مفهوم دې د خلکو په ذهنونو کې واضح او څرګند وي. نو له همدې امله اړ شوم چې همدا بیلګه وړاندې کړم. د بیلګې په توګه له ښځو سره د نرانو علاقمندي او له نرانو سره د ښځو علاقمندي. په ډیره بښنې سره زه دغه مثال د دې لپاره راوړم چې خلک د خدای جل جلاله په مینه وپوهیږي او په دې وپوهیږي چې له خدای جل جلاله سره څنګه مینه وکړي. هغه نارینه چې له یوې نجلۍ سره مینه پیدا شي، په لومړي سر کې د هغه مینه له بېخوبۍ او فکري بوختیا نه پیل کیږي، یعنی فکر یې مصروف او بېخوبه کیږي. کله چې یو څوک له دغه نارینه سره خبرې کوي، نو په څرګنده سړي ته ښکاري چې هغه په خپلو خیالونو کې ډوب تللی دی. په دې توګه یې خپل فکر له ځان سره بوختوي او عقل یې له هغه نجلۍ سره په مینه کولو فکر کوي. که یو څوک د یادې مینې په اړه دیني مسؤلیت ته د هغه سړي د متوجه کولو په خاطر ووایي چې دا ته څه کوې، نو میین سړی له ځان سره داسې انګیري چې هغه خو هیڅ داسې غلط کار نه دی کړی چې څوک دې ورته ووایي، ځکه هغه خپله مینه غلط کار نه بولي او وایي چې ما خو د هغې نجلۍ په حق کې کوم حرام کار نه دی کړی، یوازې ورسره مینه لرم. تر دغه علاقمندۍ وروسته د هغه مینه تر داسې ځایه پورې رسیږي چې په نتیجه کې د چارو یعنی کارونو په پرتله کولو پیل کوي، یعنی کارونه سره مقایسه کوي، داسې چې آیا هغه کارونه ترسره کړي چې د ده خوښیږي او که هغه کارونه ترسره کړي چې د دې خوښیږي. تر دې وروسته یې مینه زیاتیږي او هغه ځای ته رسیږي چې شاعران او عاشقان یې د شوق په نوم بولي، یعنی په زړه کې د مینې داسې جاري کېدل لکه اوبه چې له لوړ نه مخ په دوړ راولېږي. په دې صورت کې هغه په خپل زړه خپل کنټرول داسې له لاسه ورکوي لکه د همدغه اوبو چې کنټرول نشي کېدلی. یعنی کله چې اوبه له لوړ ځای نه راولېږي، هیڅوک نشي کولی د هغو مخه ونیسي. له ښځو سره په مینه کې زیاتی هم همداسې دي. که څوک له ښځو سره په مینه کې افراط وکړي، هغوی به بیا پر خپلو زړونو کنټرول له لاسه ورکړي. په دې توګه ورپسې مرحله د انتظار ده. ځان انتظار ته چمتو کوي. د بیلګې په توګه د کور په شکتني پوړ کې ورته 6-7 ساعته انتظار کوي، یا په هماغه ځای ته سفر کوي چې محبوبه یې پکې وي، بیا به هلته ورته انتظار کوي. خو دا مهمه نه ده. مهمه خبره دا ده چې هغه ځای ته به ځان رسوي چې هلته خپله معشوقه پیدا کولی شي، لکه قیس یعنی مجنون او لیلی. قیس له لیلی سره ډیره مینه لرله او تل به یې هڅه کوله چې یو ځل د لیلا په کلي تیر شي او په دې توګه خپل زړه ته ډاډ او تسلیت ورکړي. نو به یې ویل د لیلا په کلي تیریږم، دغه او هغه دیوال مچ کوم، د کلي مینې مې رانه زړه نه دی وړی، بلکې د هغه چا مینې مې زړه وران کړی چې په دې کلي کې اوسیږي. تر دې وروسته عشق نور هم زیاتیږي او دردونکي حالت ته رسیږي چې په دې مرحله کې زړه له خپلې مینې څخه د بیلتون توان نه لري. په همدې خاطر الله پاک د هغو کافرانو حالت بیانوي چې د دوزخ اور ته ننوځي او عذاب له هغوی څخه نه بیلیږي. الله پاک فرمایي ان عذابها کان غراما. ژباړه: دا ځکه چې عذاب له هغوی نه بیلیږي. سورة الفرقان آیه نمبر 15. په دې توګه هغوی هیڅکله هم د دوزخ له عذاب څخه نه بیلیږي، داسې لکه د دنیا په ژوند او عشق کې د عذاب د نه بیلیدو په شان. کله چې سړی په خپله محبوبه پورې د تړون دغسې مرحلې ته ورسیږي، نو په دې صورت کې بیا ځوان په دې پوهیږي چې کله هغې نجلۍ سره چکر او قدم وهلو ته ولاړ شي، نو په حرامو کارونو به سر شي. بل پلو په دې خبره نجلۍ هم پوهیږي، خو دغه دواړه بیا هم نشي کولی چې له دغه کار نه لاس واخلي. په پایله کې خبره دومره پرمختګ کوي چې زړه له مینې سره ټینګه غوټه خوري او مینه هیڅکله هم له زړه څخه د وتلو اجازه نه ورکوي. ورو ورو دا خبره نور هم پرمختګ کوي تر څو پر یو بل د زړه بایللو مرحلې ته ورسیږي چې د مینې تر ټولو لوړه پوړۍ ده، او زړه بایلل یعنی د زړه تل ته د مینې رسیدل. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. ژباړه: د ښار ښځو په خپلو منځو کې اوازه ګډه کړه چې د عزیز میرمن په خپل زلمي غلام پسې شوې ده، مینې ناکراره کړې ده. سورة یوسف آیه نمبر 10. نو له هغه سره د زیاتې مینې له امله په بې باکه کارونو لاس پورې کوي، ان تر دې چې یوسف علیه السلام ته یې وویل
دلته راشه. او بیا یې ورونه یعنې دروازې بند کړه او د سختې زړه بایلودنې له امله د جرأت تر پولې ورسېده. هغه مثالونه چې ما وړاندې کړل د زړونو مینه او تړاوونه پکې ښودل شوي. دغه مینې او تړاوونه تر هغه ځایه پورې هم رسېدلی شي لکه پورته مو چې ورته اشاره وکړه او هغه حرام دی.